वालेकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو، ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. دوستانو، په کوهاټ کې د مدرسې طالب علم سره ډیر غټ ظلم او زیاتی وشول. دوستانو، دا ظلم او زیاتی ور سره خپلو استادانو وکړل او دوستانو د هغې نه بعد یې ور تخپو کې زنځیرونه واچول چې دا ګرځېدی هم نشي او په مدرسې کې یې پکې پورې وتړل. دوستانو، د دې واقعي حقیقت څه دی؟ دوستانو، که تاسو چېرې د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ چې دا ماشوم سره دومره ظلم او زیاتی ولې وکړل او دوستانو دا ماشوم څوک دی او د کوم ځای دی، او دوستانو د دې نه بعد د کوهاټ پولیس ډیر غټ د بهادرۍ هغه وکړو چې د هغې نه بعد چې کوم استادانو هغه یې ټول ګرفتار کړل او جیل ته یې واستول. دوستانو، د دې حقیقت نه که تاسو ځان خبرول غواړئ چې آیا دا څه واقعه ده، نو دوستانو دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو، ویډیو کتو نه مخکې به زه تاسو ته یو وړوکی غوندې ریکویسټ وکم، که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کوم نوي او تازه معلومات راځي چې هغه تاسو په خدمت کې مونږ زر تر زره پیش کوو او تاسو ته زمونږ معلومات ټولو نه زر او اول در. دوستانو، د کوهاټ کې ډیره افسوسناکه او دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. دوستانو، د طالب علم د مدرسې یو وړوکی طالب علم چې په هغه باندې ډیر زیات تشدد وشو او دوستانو هغه په د مدرسې کې پکې پورې تړلی او په زنځیر باندې او بیا به هغه ته سبق ورکول. دوستانو، د دې مور او پلار د ده نه بالکل هم نه خبرو چې دوستانو دوی ته بیا چا اطلاع وکړه چې ستاسو بچي سره داسې ناروا سلوک کیږي چې ستاسو بچی د پکې پورې تړلی وي په زنځیرونو او مدرسې کې ورسره ډیر ظلم او زیاتی کیږي. دوستانو، د هغې نه بعد دغه د مور پلار راغلل او په مدرسې استادانو یې راپورټ وکړل چې د هغې نه بعد دوستانو پولیس دا گرفتار کړل استادان او د هغې نه بعد جیل ته منتقل کړل او دوستانو د استادانو د خولې دا خبره وه چې د ماشوم به ډیره زیاته شیطاني کوله او نور ماشومان به یې تنګول. نو د دې د وجې مونږ ډیر زیات تنګ شول او مونږ دا بیا په زنځیر باندې په پکې پورې وتړلو چې دا د پله اپله نه ځي او دوستانو دا یې هم ویل چې دا به د مدرسې نه پټېدو، خو چونکې مور او پلار به یې وی چې دا په مدرسې کې ده نو د دې د وجې مونږ دا تړلی دی. دوستانو، مور او پلار یې ورته ویل چې تاسو به مونږ له اطلاع راکړې وی تاسو زمونږ د زوی سره دومره ظلم او زیاتی ولې کړول. دوستانو، که چېرې تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ.